دماغ بسم الله عمر خان ته چې دغه کې راته میاشتې کنه بسم الله راوړه دې کې امضا واچوه دا هغسې اوس یې هلته تنور ته وروړه موږ بس خپل دوکان د دوکان السلام علیکم او سهار مو په خیر دا یو اوس را روان یو د خیر سره ځو د سهار چای هګۍ ناشته او شان به وکړو بیا به د خیر سره ودر ښکاره به کړو چې سودا دلته څنګه کېږي ننوایي ته به ورسو د ننوایي څه به تازه ډوډۍ راواخلو هګۍ و شیر چای و کیسې به سره وکړو د خیر سره په عین حال کې به نن زیارتو ته ولاړ سو دا امنیت دی د خیر سره چې ورسو رقم زیارتو ته انو راځئ د خیر سره ډېر ښایسته موسم دی بیخي ډېره ګرمي نه ده ګرمي ده ښه ګرمي ده خو داسې بیخي ډېره ګرمي نه ده زما دپاره البته د ده دپاره به ډېره ګرمي او لمر هم بیخي تیز نه دی لکه د مکې شریفې یا د دوبۍ دا دغسې سوځي نه سړی زبردست مزه ماشاءالله دلته نو تقریبا اوغه ده یوه او بله دومه دغه دواخانې دغه د درېیمه اخوا ته یو دوې نورې دي یو دلته یو په افغانستان کې ما بیخي ډېرې دواخانې لیدلې دي او د دواخانونو ډېرې فایدې دي انسانان چې دي دوا ته چې ضرورت ولري دا د پسې بله دواخانې ډېر ښه شی دي خو مشکل دا دی چې علت یې چې دی دا خلک چې څنګه زما اواز اوس درېدلی دي هغه دي نورې دوې نو هغه اصلي مشکل بل ځای دی مشکل په د هوا کې په د ډېر خرابیانې چې دلته د باندې ستا هغه نه دي مخنیوی نه دی سوی نو په دې خاطر دلته ښه پوره دغه راځي ښه پوره ضرورت راځي ښه پوره ضرورت راځي د دواخانو ده جوړ کا ډوډۍ جوړ کا ظالما جوړ پتا شات ته نه جوړه بسم الله هغه ته زه په سوایم مور درمانی چینل نوم دی کنه عمر خان اول خو بدار اخلم کنه ماستر یې مکنه آی باندې ما بسم الله داسې روټۍ به درته جوړه کړمه او عمر ته یې ورته عمر خان ته چې دغه یې کړي هغه لږ په پوهېږي بس کمره ځینې اخله انډیواله داسې روټۍ به درته جوړه کړمه چې که غټېدله بیا ته ما ته وایه دغه اندازه خو بس صحیح ده نه رامعلومېږي ستا نوم څه دی وګوره عبدالله خانه زه پکې تکړه یم که نه دا وایه که دا به وایه که نه بسم الله
اوس خو دا پورته کول په مانو کېږي دا خو خراب کنې غواړه کومه اولې کومه خوا اچوې بس ما ده سمه وکړه نه سمه هغه دې ورکړه هغه راولو سمه وکړه نه سمه سمه ده زه چې د ده پر کم کوچنی وم بیا به هغه ښځو په دغسې دغسې جوړولم اوله که نه څه شي اول غوړي واچوم غوړي ورکړه چې او خیر عبدالله خانه څو نمرې دې راکړلې په دې کار کې څو نمرې دې راکړلې پکې پیل شوله مه کوه مې مزهداره شانتې کار وکړي بس دلته به مې مقرر کړې د خیر سره څو به راکړې 1000 ریاله به راکړې د میاشتې که نه بسم الله راوړه دې کې امضا واچوه همدغسې وه که نه ووهې دا خو نه لګي دلته بسم الله آخوا ته ای مسلمانان ابله فالور لږ یاره نوی پکې لګیا یم 400 یو څه بالا دي په یوټیوب کې دغه کومه کې نه کوم نه هغه کې نه یم ټیک ټاک چې دی هغه ده ذاكر وينك؟ موجود اهو كيف حالك؟ كيف؟ موجود بس في الحرارة واقف هناك في الحرارة كيف شغلك؟ ده ټیک ټاک شوقیه ولا شاي ايش يبغى حبيبي حبيبي يا عمر ولا انت هنا ساعه لا أنا في الحرارة معروف هذا جوړی نه ولا انت هذا نكشف بوت موت شغل كثير مرة روزي دویني شغل كثير مرة زه خو صباح دا مرة ټولې به ما يعرف هنا ما ما تاخذ تاخذ ټولې په ما کې کړلې ما چې ټولې په جوړو دې خواته خوستانه دغه ده دغسې اوس یې هلته تنور ته وروړه خرابه دې کړله لږ چې که څنګه ښه ښه عمر وروره دعاوې کوه د دې خواته راسه هلته لمر دی ښه عمر خانه د ټیک ټاک شوقي ټیک ټاک کې د نوم یا دغه څه شي دی عمر او د څه شي ویډیو جوړوې مو بس خپل دکان ودی د دکان ښه ماشاءالله ښه کوې نو د دکان ویډیوګانې کوم نامې دي بس د هوټل نامه خلکو د خیو دا کوي دا به بس زه دلته په دې لاندې سبسکرپشن کې به یې لیکو د هوټل نامه د مدینې د یوې مسجد وڅنګ ته انشاءالله که ډوډیانې خورئ دې ځای ته به راځئ اصل هوټل او ښه ښه مزهداره السلام علیکم د الله په امان پراټه دې مور واچوله او صحیح ده او ایبه د الله په امان سلام علیکم درځم مخ ته پښتنه